باب صلاة الکسوف باب د په بیان د مز د نور تورې دو کې اذا انکسفت الشمس کل چی نور تور شي صلی الامام بالناس نموز دیو کی امام په خلق رکعتین دو رکعتا کهیئت النافلہ پشان د شکل د نفل فی کل رکعت په هر رکعت کی رکوع واحد یو رکوع وی ويطول القراءه او گد کی قرات فیهما پدې دواړو کې ويطول القراءه او گد کی قرات فیهما پدې دواړو کې ويخفي او پټوال دیو کی پنی د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وقال او صاحبان وی یجهر چې جهر بکای ثم يدعو بعدها او بیا بدعا غواړي پس د دین حتا تنجلی الشمس تر دې چنور روخان شي ويصلي بالناس الامام مزبکای خلق ته امام الذي امام يصلي بهم الجمعه چې مسکای دیت د جمعه فإن لم يحضر الامام کہ امام حاضر نو نصلى الناس فرادا بیا د خلق مزان ځان لو کی او کنه بل امام وی نو هغه ور امامتی ور کی وليس في خسوف القمر او نشته د پتورې دو تندر نیو د سپګمۍ کی جماعت جمع سره مز ځکه سپګمۍ والا مسله د شپې وی د شپې خلک خوار وی دا غي اجتماع نشي کېده خو زمونږ فقهاوم لیکلي احناف چې پدې کې جماعت نشتا خو که خلق را جمع شول او جمع په جماعت کې وکانو دا جایز او درست ده وانما يصلي او بیشک مزبکی کل واحد هر یو کناری ندی که زنانه دی بنفسی ځان لکور کې دی مصلو غړی سپګمې تندر نیولی مزدیو کی او دی کې ګڼ حکمتونه راغلي نور اوس پګمای چې وطن درونی ونو د جاهلیت د خلکو عقیده او نظریه داوا چې دا چته یو لوی سړی دنیا کې مرشي یا پیدا شنو دا غي د وجنه د انور اوس پګمای تن درونی سي کوم ورځو کې چې نور تندر نیولیو نو د نبی علیہ السلام بچي حضرت ابراهیم رضی الله عنه هغه شو وفات شو نو الله حبیب او فرمایل دیو جن د موقع مناسب د خلکو چې کوم غلط عقاید وی نو دا غیرت بکیدار علماء او ذمہواری د موقع مناسب د رسومات او د بدعات او د غلط عقاید او د ردنا منکیدل دا د مسلمان عادت نه دی خو نه نبی علیہ السلام را پاس وی ان الشمس والقمر آیتان من آیات الله دا نور سپګمې د الله د توحید د نخو نه دو نخې دي واوري خلکو دا د چا د مرګ یا د ژوند وجنه توریږي بلکې روایتو کې دا راغلي اصل کې بعض مشرکان د سپګمې عبادت کوي نو څوک د نور عبادت کوي دا ورته الله خي چې ګوره یو داسې غیبی قوت او طاقت شتا چې تو ورته معبود او حاجت روا و نه د رڼای ته واغست لکه دنیا کې څومره خلکو خدایان او معبودان جوړ کړي لیکن باغی فنا راشي دا ورته خي چې تا خود دې شهید او بابا او د ولی عبادت کول خدا د روح چا واغست یعنی بر یو ذات د عبادت قابل او لایق شته او دام باز روایتونه ثابت دي چې رب العالمین په خپل قدرت کامله د نور او سپګمې له تجلی وکي نو دا الله د تجلی سره دې رڼا ختم شي او دغه وخت دا نازک وخت دی کې الله تعالی توجه وليس فی خسوف القمر او نشته د پتورې دو د سپګمې کې جماعت جمع وانما يصلي مزبکی کل واحد هر یو بنفسه ځان وليس فی الکسوف او نشته د پدې تورې دو د نور او سپګمې کې خطبه خدا علماء لیکلي چې دا خطبه فرض او واجب نه ده د حضور پاک صلی الله علیه وسلم نه دغه د نصیحت خطبه ثابت ده نو کو خطبه ویلې شي نو ثبوت داغه شته او چې وای نشته یعنی فرض او واجب نه